ماشاءالله ناور خو نن دا دی بیا ښه ډک دی. د نن په ویډیو کې به زه و تاسو ته دا ټریک درښیم چې د یو مسلمان دعا کم ټیم قبلیږي. خو د هغه څه مخکې دا راته ووایه چې څنګه دې کالي څه خوند راسره کوي که نه راسره کوي. زه خپله په دا شیانو خاص نه پوهېږم. دا هم زما و زړه ته راتېر انډیوال زما ورور ملک شفقت الله راله کړي دي. الله دې لوی ژوند ورکړي. نو د یو مسلمان دعا کم ټیم قبلیږي د هغه ټریک به در وښیم. خو د هغه څه مخکې زما د ژوند ریل سټوري د تا سره شیروم چې هغه د هغه د دعا قبلېدو سره تعلق لري. یو نیم کال مخکې زه په یو پریشانۍ کې رالم چې د هغه له وجې له ما څخه سوشل اکټیویټیز ټوله پاته شولې. خامخا په زړه کې به افسوس راته درېدی چې ولې دا کار درڅه پاته شول. نو بیا 2 میاشتې لګاتار ما روزې ونیولې او د تهجد لمونځونه مې هم ورسره کولو. په هر لمانځه کې به مې الله ته د هغه خواست کوئ چې یا الله برته د خدمت موقع راکړي او یو ښه انډیوال راکړي. ولې چې ښه انډیوال د ورور څخه هم زیات ګران وي، زیات تېر انسان د خپل د زړه حال ورسره شریکوی شي. نو الحمدلله خدای د خدمت موقع برته راکړله، ښه انډیوال یې راکړي. تاسو ته به معلوم هم دی ملک شفقت الله نومیږي چې ما او دی د وړونه څخه هم زیات سره ګران یو. یو بل په هر لمانځه کې د هغه دعا کوو چې یا الله دې زما او د ده ملاقات په هغه دنیا کې د حضور نبي پاک صلی الله علیه و وسلم سره راوکړي. دا سټوري مې د دا له وجې در سره شیر کړله چې دا د دعا سره تعلق لري. دا کمې دعاوې چې ما کړې ولې دا ټوله ما د زړه کړې ولې. په دا کې ما هېڅ شک هم نه لیدی چې دا به نشي قبولې. ولې چې ما به دعا کوله ما ویل بس دا ډایرکټ قبلیږي. الله خو غفور رحیم کریم ذات دی. الله وایي ته وغواړه ستا د غوښتنې څه مخکې زه ستا دعا قبلوم. نو ما چې به هم دعا کوله ما ویل بس دا ډایرکټ قبوله ده. نو کار څوک غواړي چې وایي زموږ دعا ډایرکټ قبوله سي د هغه لپاره ضروري دی چې دی په خپله دعا کې شک نه وویني چې یاره دا به نو قبوله سي یا به نه سي قبوله. دغه شی به نه کي راولي. بس دعا چې کوي بس دا به ډایرکټ قبلیږي.